ملامتیا ویونکي له ملامتیا څخه ویره مه کوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ای سعیده د دې وس څوک لري؟ سعید بن عامر ورته وویل د دې وس داسې څوک لري لکه تا غوندې چې الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت چارې ورتر غاړه کړي وي. د ده او د الله ترمنځ بل هیڅوک نه وي. په دې وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سعید بن عامر ته د خپل وزیر د دندې سپارښتنه وکړه او ویې ویل ای سعیده موږ تا د حمص د والي په حیث ټاکو. سعید بن عامر ورته ویلې ای عمره د الله لپاره په همدې فتنه کې مې مه اچوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته غصه ورغله او ویې ویل تاسو زما غاړې ته دا کار اچوئ او وروسته ځان راڅخه ژغورئ. زما دې په الله قسم وي که دې پرېږدم وروسته سعید بن عامر د حمص والي وټاکه او ورته ویل معاش درته مقرر کړم. سعید بن عامر وویل ای امیر المؤمنین په هغه به څه کوم؟ له بیت المال څخه چې زما کومه ونډه ده هغه زما تر اړتیاو زیاته ده. وروسته سعید بن عامر رضی الله تعالی عنه حمص ته ولاړ. ډېرې ورځې لا نه وې تېرې شوې چې امیر المؤمنین ته له حمص څخه ځینې داسې خلک راغلل چې امیر المؤمنین پرې باوري و. امیر المؤمنین ورته وویل ما ته ستاسو د مسکینانو نومونه ولیکئ تر څو د دوی اړتیاوې او ضرورتونه ورپوره کړم. دوی لیک ور وسپاره، په هغه کې لیکلي و فلان فلان او سعید بن عامر، یعنی د سعید بن عامر نوم هم په مسکینانو کې لیکلی و. امیر المؤمنین ورته وویل ستاسو امیر فقیر دی؟ دوی وویل هو قسم په الله ډیر ځله پر ده اوږدې ورځې داسې تیریږي چې د ده په کور کې اور بل شوی نه دی. راشه د نن ورځې والیان، دا غله، دا ډاکوان، دا غاصبین او قاتلین وګوره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دومره وژړل چې ان په اوښکو یې مبارکه ږیره لمده شوه او وروسته یې 1000 دیناره راواخیستل، په کڅوړه کې واچول او ویې ویل زما له لورې ده ته سلامونه ووایئ او دا هم ورته ووایئ چې امیر المؤمنین تا ته دا مال د دې په منظور رالیږلی تر څو خپلې اړتیاوې پرې پوره کړي. اوس چې دا پیسې سعید بن عامر ته رسیږي هغه څه